د ګناه پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دی کړم جنت زموږ په کورونو کې پتمنو اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جنت زموږ په کورونو کې و خپرونو ته اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دی کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو اوس نو زموږ خبرې او زموږ خطاب ښځې او خاوند ته دی هغو دواړو ته دا وایم مینه یو رفتار او چلند دی محبت یو کردار دی یوازې احساسات مدفون او هیر شوي نه دي باید حرکت وکړو خاوند ته وایم ته او د ستا د ژوند ملګرې دغه مینه او محبت باید راڅرګند کړئ که چیرې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکه له یو بل سره جدا او وپاشل شي څه ګمان کوئ چې راتلونکي نسلونه به څنګه رالوی شي تر کومه به شیطان زموږ په کورونو کې څریږي تر کومه به ګناهونه ترسره کیږي کور زموږ وروستنۍ هیله ده که چیرې له منځه یوړل شي د راتلونکو کلونو لپاره د هیڅ پرمختګ تمه مه لرئ نو خاوند او میرمنې ته وایم چې د محبت د الفت او د مینې ژوند تیر کړئ تر څو ستاسو اولادونه ستاسو نه درس واخلئ راشي دا نفرتونه دا بدبختۍ چې یو بل سره لرئ دا پرېږدئ د خپل د کور فضا په مینې او په محبت سره ډکه کړئ یوه ډیره لویه ستونزه چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شته د محبت او د مینې د لمنځه تلل دي خو زه درته وایم راځئ هغه محبت او مینه چې ستاسو په منځ کې له لمنځه تللې ده هغه بیرته راوګرځوئ تاسو نه دا پوښتنه کوم آیا محبت او مینه تر یوې مودې پورې صلاحیت لري تر یوې مودې پورې مصرف لري چې تر هغې وروسته تمام او ختم شي یا ښایي محبت او مینه راوګرځي او کور ډک شي نه محبت او مینه راګرځي راځئ کورونه د مینې او د محبت نه ډک کړئ نفرتونه کرکې د یو بل سره جنګ جدل او جګړې پرېږدئ د خاوند او د میرمنې ترمنځ مینه او محبت پر دې ختمیږي چې هغوی خپل منځونو کې کمې خبرې کوي خاوند د خپلې ښځې خبرو ته غوږ نږدي چې ښځه ما ته څه وایي چې زه په خلاصو غوږونو سره واورم همدارنګه میرمن د خپل خاوند خبرو ته غوږ نږدي چې د خپل خاوند خبرې واوري نو د دوی ترمنځ خبرې کمې شي او دا د خبرو کمېدل د مینې او د محبت د لمنځه تلل دي تر واده وړاندې به دواړو ډېرې زیاتې خبرې کولې نن ورځ خو لا ټیلیفونونه دي چې واده یې نه وي په ساعتونو ساعتونو باندې په ټیلیفونونو کې غږیږي او د واده په ابتدا کې هم سره ډېرې خبرې کوي خو تر دې وروسته خبرې کمیږي تر دې اندازې چې په خاوند باندې د ښځې خبره بدلګیږي او په میرمن باندې د خاوند خبره بدلګیږي نو دا د دې لامل ده چې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او محبت له منځه ځي نه راځئ خپلو کورونو ته خپلو منځونو ته مینه او محبت بیا راوګرځوئ دویم لامل
چې د میرمنې او د خاوند ترمنځ محبت له منځه وړي هغه د کور څخه د تیښتې لپاره د بهانې پیدا کول دي. خاوند همیشه فکر کوي چې په کومه بهانه له کور څخه ووځي هغه ته څه وویل شي چې کور پرېږدي او د دوستانو خوا ته ولاړ شي او بچیان او ښځه په خپل کور کې یوازې پرېږدي. داسې کورنۍ شته. دریم هغه څیز چې د خاوند او د میرمنې ترمنځ مینه او محبت ختموي هغه دا دی چې هر یو د یو بل په بدیو باندې تمرکز کوي. که خاوند نه یو بد کار وشي تل لپاره ښځه هغه بدي په خپلو سترګو کې ساتي. د خاوند ټولې نیکیانې بیا هیروي. که د ښځې نه یوه بدي وشي خاوند تل لپاره هغه په خپلو سترګو کې ساتي د خپلې میرمنې نورې نیکیانې هیرې کړي. هر یو که خاوند وي او که میرمن وي یوازې بده خبره راسپړي او هغې ته ګوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ د حدیث واورئ: لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هیڅ مؤمن دی له یوې مؤمنې ښځې سره کینه نه کوي. که چیرې یو له اخلاقو څخه بدې شي نورې ځانګړې یې خوښیږي. دا اجازه مور کوه چې شیطان یو کار ترسره کړي چې یوازې او یوازې بدیو ته نظر وکړي، خوبیو او ښکلاوو ته یې هم نظر کوه. دغه خطاب او زما دغه وینا ښځې او خاوند دواړو ته دي. انسان دی، د خاوند نه به هم سهوه کیږي، د ښځې نه به هم سهوه کیږي، خو ټوله ورځ به موږ دې بدیو ته نه ګورو چې هغه د دې لامل وګرځي چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت له منځه یوسي. نه نیکیو ته یې هم نظر وکړه. سړی هم تیروتنه کوي، ښځه هم اشتباهات لري او له هماغه لومړۍ ورځې څخه دا تیروتنې وي، مګر په دې پړاو کې یوازې بدیو ته نظر کیږي او نیکي د دواړو هیروي. نو چې کله نیکي د دواړو هیره شي د دوی ترمنځ د مینې او د محبت د له منځه تللو لامل وګرځي. څلورم هغه څیز چې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او محبت ختموي هغه د خاوند او د ښځې ترمنځ فراق او جداوالی دی. له یو بل سره اړیکه نه نیسي، حتی اړیکه نه لري او خوښیږي نه چې خاوند د خپلې میرمنې سره خبره وکړي او میرمنې د خپل خاوند سره وکړي. پنځم څیز چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت کموي له منځه وړي هغه د کور څخه د باندې د عشق او د مینې لټه ده. دا خبره ښځې او خاوند دواړو ته متوجه ده. دا داسې څیزونو ته ورننوتل دي قدرمنو اوریدونکو چې الله رب العزت په غصه کوي. له کور څخه د باندې د محبت او مینې لټه او پیدا کول زیاتې ستونزې لري چې ښایي پر خیانت پای ته ورسیږي، ښایي د ګناه او معصیت لامل وګرځي او الله رب العزت په غصه کړي. شیطان درته هغه څه چې ستا په لاس او واک کې نشته ښکلی کوي او تر هغه څه یې دومره زیات درته ښکلی کوي چې ستا په لاس او واک کې دي او هغه څه چې ستا په واک کې دي ته پرې راضي او خوښ نه. قدرمنو اوریدونکو، الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو خاوندانو ته دا وایم چې راشئ د خپل ټوله مینه د خپل ټول محبت خپلې کورنۍ او میرمنې پورې محسوس کړئ. د خپلې ښځې او د میرمنې نه بغیر په پردیو کې عشق او محبت مه لټوه، کنی الله به دې رسوا کړي. او میرمنې خور ته هم دا وایم چې خپل سترګې، خپل مینه او خپل محبت تر خپل خاوند پورې محسوس کړه، بل ځای څه مه لټوه، کنی الله به دې رسوا کړي. راشئ، دا د الله پیغام دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دی. وای ورئ خپل کورونه د ځان لپاره جنت جوړ کړئ، جنت به ستاسو کورونو ته راشي. او که داسې نه نو بیا به زموږ کورنیو نه په دنیا کې جهنم جوړ وي او الله ته به هلته څه ځواب وایو هغه بېله خبر ده. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي شیطان تا داسې ګرځوي پر هغه څه چې ته پرې توانایي او واک نه لري، تر هغه څیز یې ډېر خوندور او ښکلی کوي چې ستا په لاس کې دي. له همدې امله ښایي یو سړی به ووینئ چې وایي به چې د دې ښځه خو یوه فاضله ښځه وه،
ډیره دینداره او مسلمانه ښځه وه، سخته ده چې داسې بله ښځه پیدا کړي. او دا به خلک هم وایي چې دا د خپل ښځه یې ولې پرېښودله او بلې ښځې پسې ولې ولاړه، هغه سره یې ولې نامشروع اړیکه ټینګه کړه. مګر هغه دا احساس نه کوي چې یو پرله پسې او تکراري خیانت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لکل غادر لواء یوم القیامه یعرف به یقال هذه غدرة فلان. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت په ورځ د هر خاین لپاره یو بیرغ پورته کیږي چې په هغه بیرغ به دا پیژندل کیږي او دا به ویل کیږي چې دا د فلانی خیانت او غدر دی. د فلانی خیانت د خلکو او محمد رسول الله په وړاندې پر یو بیرغ ثبت وي. په تأسف سره زه خفه او غمجن یم چې دغه خبره کوم. دغه مسئله خو څو کاله مخکې نه وه او اوس ښځې هم پر دې باندې اخته شوي دي. نو خاوند ته دا وایم چې ګرانه وروره ته الحمدلله مسلمان یې، په اسلامي کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي، په یو اسلامي ټولنه کې ته ژوند کوې، راشه د خپل ټول مینه او محبت د خپل میرمنې او ښځې پورې محصوره کړه. خیانت مه کوه، بل چا پسې مه ګرځه. کنی د آخرت په ورځ به الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلکو په وړاندې د ستا د خیانت بیرغ پورته کي او ټول به دې پیژني چې دا خاین دی. او ګرانې خور ته دا هم وایم چې راشه د خپل ټول محبت او مینه د خپل خاوند پورې محصوره کړه. په بل ځای کې د مینې او د محبت لټون مه کوه. کنی د آخرت په ورځ به الله رب العزت د ستا د خیانت بیرغ بیا پورته کړي، هغه به محمد رسول الله هم ویني او ټول خلک به ویني او دا به نارې وهي چې دا د فلانۍ خیانت دی، هذه غدرة فلان. دا خبرې مخکې نه وي، خو اوس په ټولنه کې وینو چې په دې فاسدو او مهلکو مرضونو باندې هم وروڼه اخته دي او هم خویندې. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې موږ په هغې لاره باندې روان کړي چې الله او د الله رسول زموږ نه راضي کیږي. آیا کولی شو چې ښځې او خاوند ته ووایو چې محبت او مینه یو ځل بیا بیرته راګرځېدلی شي؟ آیا کولی شو یوې مطلقې او خپلواکې ښځې ته ووایو چې یو ځل بیا تجربه کړه؟ انشاءالله الله رب العزت به ستاسې په واده کې برکت واچوي. همدارنګه الله رب العزت به ستا او د ستا د خاوند پر منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړي. نو له دې نه ګټه پورته کړئ، فاسدې او ناروا اړیکې پرېږدئ. خیر که اوس ستاسې پر منځ کې مینه او محبت له منځه تللې، بیرته یې راوګرځوئ. دا یو ممکن کار دی. الله رب العزت فرمایي په سورة روم کې وجعل بینکم مودة ورحمه. الله رب العزت ستاسې ترمنځ یعنې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او خواخوږي پیدا کړه. هره ښځه او خاوند چې واده کوي، الله رب العزت د هغو دواړو په زړونو کې د یو او بل پر وړاندې مودت او رحمت اچوي. نو که چیرې ته غواړې چې کرکه په محبت بدله کړي، دا بدلولی شي. که ته غواړې چې نفرت په محبت او په مینې باندې بدله کړي، دا کولی شي. ځکه الله رب العزت فرمایي وجعل بینکم مودة ورحمه. الله رب العزت د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او خواخوږي پیدا کړې ده. نو راشه هغه مینه او خواخوږي چې الله رب العزت د خاوند او د ښځې ترمنځ پیدا کړې بیرته راوګرځه. نفرت لرې کړه، کرکه لرې کړه، بې اعتباري لرې کړه. که خاوند او ښځه د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شي، یو د بل حقوق وپیژني، زه په دې مطمئنه یم چې د دوی محبت به تر مرګ وروسته هم باقي وي او دا ښځه به په جنت کې د حورو سرداره وي. تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها در وفات وروسته 14 کاله پس رسول الله مکې مکرمې ته ځي. ټول خلک محمد رسول الله ته وړاندیز کوي چې میلمه یې شي.
رسول الله فرمایي زما لپاره خیمه د خدیجې د قبر تر څنګ ودروئ له هغې سره مینه لري عین د 14 کالو تیرېدلو وروسته هم د حضرت خدیجې تر وفات 1 کال وروسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نوي واده وړاندې د یو صحابي ښځه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام تر څنګ تیریږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله ته بچي لرې آیا واده نه کوې هغه ښځه وایي رسول الله د یو اوږدې شیبې لپاره چوپ شه او وروسته یې سر د ځمکې په لور ځوړند ونیوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښکې مې لیدې چې روانې وې تر دې وروسته یې ما ته وویل آیا تر خدیجې وروسته څوک شته د خدیجه په محمد رسول الله باندې د مرګ نه وروسته هم دومره ګرانه وه نن ورځ چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت له منځه تللې زموږ کورونه موږ لپاره جهنمونه جوړ شوي دین نه لرې شوي یو د الله ویره زموږ د زړونو نه ختمه شوې نه راشئ د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ یو د بل حقوق وپېژنئ د خپل کورنۍ فضا د مینې او د محبت نه ډکه کړئ چې زموږ کورونه زموږ لپاره جنت وګرځي نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو خود یو د مینه د ګناه پیټ دې را بند کړه سرګردان دې کړم اے لالا هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را بند کړه سرګردان دې کړم اے لالا هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم اے لالا هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ تر ټولو غټ څیز چې خپلو بچیانو ته تاسو وړاندې کوئ دا دی چې له مور سره تاسو مینه وکړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د ذات رقا له غذا څخه راګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لښکر دی او په دغه لښکر کې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هم شامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر بن عبدالله نه پوښتنه کوي آیا واده دې کړی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکوي هو د الله رسوله واده مې کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورنه پوښتنه کوي چې آیا تا واده له کونډې سره کړی که له پیغلې سره حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وایي ای د الله رسوله ما له کونډې سره واده کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضرت جابر بن عبدالله نه بیا پوښتنه کوي ولې ای جابره ولې د له پیغلې سره واده نه کوه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته په ځواب کې وایي زما 9 خویندې دي غوښتل مې چې له یوې داسې ښځې سره واده وکړم چې له هغو سره مرسته وکړي او د هغو څارنه وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای جابره ښه کار دې کړی دی د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر بن عبدالله ته یوه عجیبه خبره کوي او دا ورته وایي ای جابره کله چې مدینې منورې ته وګرځېدو مدینې منورې ته موږ نه ننوځو تر څو ستا میرمن ستا راتګ ته پاملرونکې نشي او ستا لپاره د ناستې ځای چمتو نه کړي آیا عجیبه نه ده قدرمنو اوریدونکو د یو لښکر قمندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له جګړې څخه راګرځي لښکر ته پام کوي تر څو یوه ښځه د خپل خاوند د راتګ لپاره ځان چمتو کړي آیا دغه موضوع تر دې اندازې پورې ارزښتمنه ده ځکه که داسې ونه کړي کیدای شي چې د دوی خاوندان لاس په خیانت باندې پورته کړي او د شیطان په لومه او په جال کې وغورځېږي بخښنه غواړم په دې ځای کې د میرمنو نظر دې خواته را اړول غواړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي هغوی دې د خپلو خاوندانو له رسېدلو څخه مخکې باید خبرې شي چې د خپل خاوندانو لپاره د ناستې ځای چمتو کړي
ډېرې ښځې پر دې معنا نه پوهیږي، نو نتیجه یې دا ده چې خاوند یې په یوې بلې ښځې پسې ګرځي او د قبول او منلو وړ خبره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې محبت او مینه په کرکې او په نفرت سره بدله شي. نه راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پل کیدی، والله په دې متیقنه یم چې جنت به زموږ کورونو ته راسي. نن موږ لرې دی حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مرګ په بستره کې وصیت وکړ چې هیڅوک دې ورته انتظار نه کوي او یا دې د چا انتظار وکړي. وصیت یې وکړه چې کله زه وفات کیږم نو ما ته دې زما میرمن حضرت اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل راکړي. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه سړیو پوښتنه وکړه ولې ای ابابکره؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي دا زما زړه ته تر بل هر چا نږدې ده. ګورې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه مینې او الفت ده چې د خپل د مرګ په شیبو کې هم د خپل د مینې او د الفت اظهار کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خوا کې ناست دی نږدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه اجازه غواړي، ورته وایي ای عایشې ما ته اجازه راکړه چې د یو ساعت لپاره مې د خپل پروردګار لمونځ او عبادت وکړم. تاسو ګورئ عایشه رضی الله تعالی عنها اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره ښکلې خبره کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله ته وایي د الله رسوله نږدېوالی دې خوښوم، خو لاکن ستا غوښتنې ته زه غوروالی ورکوم، یعنې ډېر زیات خوښوم چې ته مې تر څنګ اوسې مګر هغه څه چې تا خوشحاله وي پر هغه څه چې ما خوشحاله وي غوروالی ورکوم. راشئ خویندو واورئ. تاسو ګورئ د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خبرو ته ولې د خپل کورونو فضا د مینې او د محبت نه ډکوئ؟ ولې دا کرکې او نفرتونه نه اوباسئ د خپلو کورنیو نه؟ تاسو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورئ. یوه ورځ کور ته راننوځي چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په لاس کې جام دی اوبه څکي. عایشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د الله رسوله اوبه څکي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي هو اوبه څکم، خو چې کله جام په لاس کې ورکوي د عایشې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوي ای عایشې د جام په کوم ځای کې تا خوله کې چې هغه ځای نه زه اوبه وڅکم. دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي او دې ته ژوند وایي. د خپل ژوند لږ هم مطالعه کړئ. یو کس حضرت علی کرم الله وجهه ته وایي چې ستا اړیکه د محمد رسول الله لور سره یعنی فاطمة زهرا سره څنګه اړیکه ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته په ځواب کې وایي د محمد رسول الله لور زما سکون او ناوې ده، غوښه یې زما له وینې او غوښې سره ګډه ده، هغه زما ښځه ژوندون او آرام ده، غوښه یې زما پر غوښې او وینې ګډه ده. آیا کله دې داسې اظهار د مینې او محبت خپلې میرمن سره کړی؟ یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی کرم الله وجهه کور ته ورځي. د واده یې 7 کلونه تیر شوي. د فاطمة الزهرا او د حضرت علی کرم الله وجهه د خندا غږ پورته و. په اوچت اواز سره یې خندل. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ورننوت له شرم او خجالت څخه دواړه غلي شول، هم فاطمه هم علی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي ولې مو خندل؟ علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای د الله رسوله فاطمه ما ته وایي چې زه له تا څخه مشره یم او حال دا چې زه د فاطمې نه مشر یم. فاطمه اوس ته وایي محمد رسول الله ته نه بلکې زه له هغه څخه مشره یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ فاطمې رضی الله تعالی عنها ته اړوي، ورته وایي ای فاطمې نه هغه تر تا مشر دی. فاطمه محمد رسول الله ته څه وایي ای زما پلار جانه زه پوهیږم چې علي زما مشر دی مګر له هغه سره مې شوخي کوم. وګورئ د فاطمة الزهرا او د علي کرم الله وجهه ژوند ته چې څنګه یې مینې او محبت ته په خپل کورنۍ کې ځای ورکړی و، څنګه یې د مینې او د محبت نه د خپل د کورنۍ فضا ډکه کړې وه، جنت د هغوی کورنیو ته راننوتلی و.
عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه له تابعینو څخه دی. یو کال به جهاد کوه او یو کال به حج کوه. کله چې د حج لپاره ولاړه د خپلې ښځې مشتاق او لیوال شو. د یو کس په وسیله یې خپلې میرمن ته لیک ولیږه چې پکې لیکلي وه روح مې ستا روح ته سخت لیوال او مشتاق شوی. آیا احساس دې که؟ دې خبرې ته تا وکتل؟ دې ته مینه او محبت وایي. چې د کوره وځئ کله دې هم تلیفون راپورته کړی، احوال دې ورته اخیستی، د مینې او د محبت اظهار دې ورته کړی. د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات ښایسته ډېره موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ناست و. څوک راغلل، د محمد رسول الله دروازه یې وډبوله. رسول الله ورته وفرمیل څوک یې؟ د یوې ښځې غږ یې واورېده چې هغه ورته وایي آیا زه راننوځم؟ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې غږ واورېده رسول الله وفرمیل الله الله، ته به وایې چې د خدیجې غږ دی، ته به وایې چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها اجازه غوښتنه ده. خدایه هغه حاله وګرځوه، حاله د خدیجې رضی الله تعالی عنها خور وه. محمد رسول الله هغې سره ډیره مینه درلودله. وګورئ چې څومره د خدیجې رضی الله تعالی عنها مینوال او مشتاق دی. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. ای پیغمبره خلکو ته ووایه که تاسې په رښتیا له الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لار غوره کړئ، الله به له تاسې سره مینه وکړي. همدارنګه الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. په حقیقت کې ستاسې لپاره د الله رب العزت د رسول په طریقو کې یو خورا غوره نمونه وه. ای هغو کسانو چې له رسول الله سره مینه لرئ، ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند عملي کوئ چې د کورونو فضام د مینې او د محبت نه ډکه شي او جنت ستاسو کورونو ته راننوځي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند عالم، خپله عمله چې بدرنګه ورځانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. د ګناه پیټې دې راپڼ کړ سرګردانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون، ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون. څومره چې تېره شوې همهمره پریشانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. د ګناه پیټې دې راپڼ کړ سرګردانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. منا نه ډېره بدرنګه تر قبرستانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. د ګناه پیټې دې راپڼ کړ سرګردانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه 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 دې کړم.